کابل کې د خلاص موټرو بازار تود شوی دی. خلاص موټرې چې په عامه اصطلاح یې د پاکستان لاس موټر بولي، که څه هم له دې مخکې په ځینو ولایتونو او لرې پرتو ولسوالیو کې ډیر وو، خو اوس یې کابل کې هم پیر او پلور زیات شوی دی. دا موټر چې تر ډیره کوچني دي ځکه یې خلک خوښوي چې بیې یې ټیټې او د تیلو مصرف یې کم دی. بازار ښه دی ماشاءالله، اوس بازار ښه روان دی او د پلیدار موټرو دونه بازار دونه نه دی. اوس د دې موټر ډیر بازار فعلا چې اوس په دې هغه کې که د میاشتې یو 7-8 دانې دغه خرڅي څلور دې بیا زیات فروش رسیږي. دا خلک ډیر خوښوي، صرف د اقتصاد لپاره هم خلک خوښوي چې مصرف یې کم دی. د دې موټرو پیرودونکي هم دا تاییدوي چې د خلاص موټرو د تیلو مصرف د ژر خرابېدو امکان یې کم او نوي دي او تر ټولو اړینه ده چې چپ لاس یا افغانستان لاس موټرو په پرتله یې بیې ټیټې دي. موتورهای اگزوفولدر بسیار خوبش است، کم آوارز است و موتورهای یک کلی است. اینا جدید است دیگه، جدید است، نوارد است، استیکر کابل است. امیر خواستیم یک دونه به خانه بگیریم. کابل کې د موټرو دا بازار چې اوس یې ډیری پیرودونکي د خلاص موټرو دي، موټر پلورونکي یې د پلورنځیو له لوړو مالیو شکایت کوي. خو د کوتل سیمه کې ځینې داسې موټر پلورونکي هم شته چې لوړو مالیو له خپله کاره ځکه نه دي شاته کړي چې اوس د موټرو پلور بازار تود دی. مالیه لږ زره زیاته ده او بل دا موټر فروشان سابقه دلته د اوس کوتل په سر باندې دا موټر فروشان زیاتره تړلي دولت د خوا نه مورلاک دي. اوس ورته یو سیستم جوړ کړی ده چې د قرض قسطونه دغه پخواني قرضدارونه چې پاتې د کرایې چې پرې باندې پاتې دي دغه په د میاشتني قسط باندې ورته هغه کړي چې هغه طویل کړي او موټر فروشان بیرته اوس موږ هره میاشت خپل طویلي کوو په وخت سره موټر فروشان بیرته خوشي کېږي. دغه بازار کې بیا د همدې ډول موټرو بازار دومره ګرم وي چې د سړک پر سر یې د پیر او پلور معاملې کېږي چې تر ډیره یې موټر پلورنځیو ته کاري ستونزې هم پیدا کړي دي. چې موږ بازار یې خراب کړی دی، دغه بیروني خلکو خراب کړی دی. پاکستان لاس موټر راولي هغه تخلصي معاملې کوي، دا بارګینو ته نه راځي. دلته موږ نه پوه ښاروالي یا نه د میاشتې یو لک ټکس اخلي او معاملې بیرون کېږي، دلته څوک معاملې نه کوي. دې هم وضع خرابه کړې، بل د پاکستان لاس موټرو هم وضع خرابه کړې ده. یا قاندار نه یا د غازي نه راولي په 100 روپۍ ګټه یا 50 روپۍ ګټه ورکوي، موږ بارګینو قصه مفته ده. هیواد کې د خلاص موټرو تود بازار که څه هم اوس د ټولنې منځنۍ کچې اقتصاد لرونکي هم د موټرو څښتنان کړي، خو له بله خوا شکایت کیږي چې د بازار په ښارونو کې د غیر مسلکي موټر چلوونکو شمیر زیات کړی چې ګڼې ستونزې یې راپورته کړي دي. د خلاص موټر بله ستونزه دا هم ده چې د چپ لاس موټرو لپاره د هیواد پر ډیزاین شوي سړکونو یې د پیښوګراف لوړ کړی دی. د خلاص موټرو ته دولت 3 کلن سټیکر یا لنډمهاله اسناد ورکوي چې د حکومت په عوایدو کې یې زیاتوالی راوستی دی.